سوات چې په رګویدا کې د سواستو په نوم یاد شوی. سوات اوډیګرام نه د 8مې او د 10مې صدۍ پورې ټول سوات کنټرول کېده. د تنویر احمد وړایچ د تحقیق تر مخه د راجاګیرا فورټ یا قلعه د حکمران خاندان پایتخت و. د نن 3000 کاله مخکې دلته چې د ایرانیانو حکومت کړی 400 کاله یې کړی بیا پسې راغلی دی جناب سکندر اعظم راغلی دی. سکندر اعظم چې دی د ارسه په دې علاقه کې چې څومره د ارسه یې کرش کړي دي هغه بیا تللی دی د سن حیدرآباد په طرف باندې بیا تللی دی. هغې پسې بیا بوت مت راغلی دی. په بوت مت پسې چې بیا راغلی دی کینګ اف د راجاګیرا 1100 کاله مخکې د هغه حکومت و. تاریخي شواهد او تحقیق په ډاګه کوي چې اوډس یو زوړ ایتنیک ګروپ و چې په سوات در او پیښور کې اوسېده. اوډیګرام د دغې قبیلې مرکز و. هم په دغه وجه سوات اودیانا د اوډس په نوم نومول شوی. د سکندر اعظم تاریخدان سوات د اورا په نوم یاد کړی. وړای زیاتوي چې راجاګیرا نومي بادشاه د سوات په تاریخ کې نه موندل کیږي. دغه نوم راجګيري او یا راجګړ نه جوړ شوی چې مطلب یې کیپټل سټي یا پلازمینا ښار دی. محمود غزنوي راغلی دی په راجاګیرا پسې هغه کار دا و چې هغه په حملې کولې 17 حملې کړي دي. نو دوه پیرې چې دی دې علاقې ته راغلی په کینګ اف د راجاګیرا پسې نو یوه حمله یې کړې ده هغه ناکامه شوې ده. بیا سلطان محمود غزنوي بله حمله کړې ده دویمه هغه هم ناکامه شوې ده. درېیمې حملې بیا سلطان محمود غزنوي نه دی راغلی. نو ګیرا په بره په سر باندې حکومت د دې وجې نه کوو چې د سره به چا جنګ نه شو کولی. ګیرا په هایټ کې او د بل چې چا به سر جنګ کوو به د لاندې و. د جیورجیو ګولیني د تحقیق تر مخه د دغه قلعې تاریخ د 15مې عیسوي یا پس دی. د دې قلعې اهم وخت د 9مې نه تر د 10مې صدۍ پورې و او بیا په 11مه 14مه او 14مه صدۍ کې د محمود غزنوي د لښکر د راتلو سره دغه ځای د مسلمانانو په قبضه کې راغلو. د ایټلي جیورجیو ګولیني د 1956 نه تر د 1958 پورې دلته خپل تحقیقي کار کړی و او هغه د خپل تحقیق نه واضح کړي چې د دغه جومات په خوا کې د بودمت لرغوني موندل شوي ځایونه د اولې دویمې نه تر 4مه صدۍ پورې تاریخ لري. پارن ډېر زیات راځي. پنجابیان شو انګریزان شو تبلیغ آزارات شو وسره چې دی نو بیا د نور عام ټوریزم سټوډنټان شو ارکیالوجیستو دا ټول راځي د تاریخ دپاره. دا پخواني خلک موږ ته رایادېږي. یوه خبره دا شوه بل دا کتابونه موږ ټول ویلي دي لکه ملګرو یو بل سره دغه کړي دي. نو لکه په دې کې ډېر ښه دغه محسوسېږي خلکو ته. خلکو له پکار چې دې ته لازمن په میاشت کې یو پیرت شکر خو لازمن ځکه رالګئ چې په دې کې د خلکو ذهن بالکل بدلیږي. خیال ډېر زیات کولی چې دا پکې جومات دی او بل دا پخواني خلک دلته پاتې شوی دی. نو د هغو ډېر د لاس نښو شیزونه دي چې پراته دي او مخکې خو د خلکو ډېر ډېر سره وړي دي. خو لکه ډېر زیات شیزونه دا دي چې لکه د خلکو د لاس پراته دي نو لکه چې هغې ته خلک ګوري نو هغه انسان ورته رایادېږي او د هغه نو دې پکار ده چې دې ډېر خلک خیال وساتي. دغه ځای موندل شوي لرغوني مقبره د قبل تاریخ د وخت ده چې د 4مې صدۍ نه د 4مې قبلي عیسوي زریزه یا 4000 کاله مخکې تاریخ لري. دغه ځای ښار بازار چې د 15مې یا 4مې قبلي صدۍ پورې تاریخ لري د نامناسبه قدرتي حالاتو او ناامنۍ له وجې د دغه ځای اوسیدونکي ګیرا غره ته په ختلو او هلته په ودانیو جوړولو مجبور کړي وو. Pan